ته به د یو سړي سره د رښتې خبره وکړي، ته به یو سړي سره د کور یو راز بیان کړي، دی به لګېږي. اوس په دې به هم یېرېږي، ځکه نن سبا اکثر دا خلک وي خپل راز چاته مه بیانوه. د دلیل په څه دی چې خپل راز چاته مه بیانوه؟ امانتداري ختمه شوې. که امانتداري وې او د خلکو ایمانونه برابر وې نو بیا یېرېږي د څه نه؟ که تا چاته راز بیان هم کړو هغه امانتګر سړی دی، ستا راز چاته نه وایي. دې حدیث کې ډېرې فایدې دي. یو فایده خو دې دا راووته چې امانتداري هغه اخلاق دي چې رب العالمین په دې سره د انسان پیدا کړی دی. اصل په انسان کې امانتداري دي. بیا دا فایده به کوم راووته چې قرآن او حدیث هم دې طرف ته ترغیب ورکوي چې امانتداري او په ځان کې ساتي. په دې حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل هم دی. څه دلیل دی نبوت؟ نه کمزې ته ورسي. په دې حدیث کې د نبوت دلیل دی چې او پیغمبر رښتینی پیغمبر. څنګه جواب دې صحیح دی؟ دی جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چې امانت به ختم شي او د فرض دیان وی معمولی دي. دې ته وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت دلیل. څلورمه فایده په دې کې دا ده چې د امانت به داسې एकदम هم نه ختمېږي بلکې دا به ورو ورو ختمېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اثر به پاتې شي، بیا به داسې شي، بیا به داسې شي او داسې به ختمېږي. دغه شان د حدیث کې اهم خبره یو دام بیان شوه چې د چا په ظاهر به نه دوکه کېږي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلک به د هغه سړي صفت کوي چې ډېر هوښیار دی او ډېر چالاک دی او ډېر تکړه دی او په زړه کې د شړشمو د دانې امر ایمان نه دی. اصل معیار د صفت کولو هغه څه دی؟ هغه ایمان دی. فلانی ډېر ښایسته دی او ډېر. نن سبا د خلک صفتونه کوي ډېر چالاک دی او ډېر هوښیار او هغه له مونځ هم نه ورځي، پاتې لا نور امانتداري. دغه شان د حدیث